د سولې مشورتی لوی جرګې 25 مادهیز پریکړه لیک مهم ټکي در سره شریکوو. نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د سولې مشورتی لوی جرګې پریکړه لیک مهمې نقطې چې دلته راټولې شوې دي پکې راغلي د 400 طالب بندیانو په ضمانت خوشي کول د تایید وړ دي او ټینګار وشو چې اوربند ټینګ شي. جرګې له امریکا وغوښتل چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي، د نورو هیوادونو د مداخلې مخه ونیسي او د دغو بندیانو د خوشي کولو په بدل کې باید ضمانت واخیستل شي چې دوی بیا د جګړې ډګر ته نه ستانه کیږي. دغه راز جرګې له طالبانو هم وغوښتل چې د دولت پاتې ټول ملکي او نظامي بندیان هم خوشي کړي. جرګې وویل په مذاکراتي ټیم کې د ملي مشارکت ټینګ شي او ملي مصالحې شورا د پر وخت د سولې په تړاو خپل معلومات ولس سره شریک کړي. دغه راز جرګې وویل د دواړو لورو لپاره د مذاکراتو امکانات او شرایط په کور دننه برابر شي، ځکه افغانان دي او که اړتیا وي دریم بې طرفه هیواد دې په نښه شي. د جرګې په پریکړه لیک کې راغلي چې مذاکرات دې دوامداره وي او تر ټولو لومړی د اوربند ته ترجیح ورکړل شي. دغه پریکړه لیک 25 بندونه لري او د سولې مشورتي لوی جرګې ټول ګډونوال 3300 تنه و چې په 23 کټګوریو کې خپلې مشورې دولت ته وړاندې کړي دي. قدرمنو کتونکو، تاسې د لوی مشورتي جرګې دغه پریکړه لیک او همدارنګه د حکومت پریکړه څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظریات په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.